څڼې دي پراتې دي ورمېږنې ونندانې دا تورې دا تورې څڼې دي پراتې دي ورمېږنې ونندانې دا تورې څڼې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې ټول راته روغ او جوړ شپې او نظم خوشحاله کامیابۍ سره پیل کړی دی. تاسو هم هیله ده چې زما یوټیوب چینل نوی سبسکرایب کړئ. زما یوټیوب چینل سبسکرایب او ترڅنګ بیل آیکن هرومو الایکن باندې کلیک وکړئ ترڅو نور ویډیو هرومو د سره لایک کړئ ترڅو زما ویډیوګانې هر څه متر تاسو درشي رو بشه پلس علامه چې تاسو ولته په پلس علامه باندې چې کې تاسو کلیک وکړئ. دلته به خپل دغه خپل خواخه یو پټي انتخاب کړئ. په دغه اپلیکیشن کې څنګه کولای شو داسې یو خوري او زبردسته ویډیو جوړه کو. په دغه اپلیکیشن کې دغه اپلیکیشن لینک په همدې ویډیو لاندې ډسکرپشن کې به لینک پروت وي. د بلاګر په بلاګر باندې بلاګر په لینک باندې کلیک وکړئ. سمدستي په پوسټر په پوسټر تاسو دغه اپلیکیشن لینک تاسو وینئ غځي څخه به تاسو چک را ډاونلوډ کړئ. نو مو دغه تصویر چک سلیکټ کړم. دا یو تصویر ما هم سلیکټ کړ. تو د وړم چې ټیک ټاک پر ویډیو جوړه دغه پوسټ دغه ځکه د ګلاري غوړم چې لره تصویرونه هم تر اډ کوم که تاسو چې غوړی لره تصویرونه ته اډ کړئ. دا پوسټ دی د پوسټ سار کې یو د چې وینې د نشه چې وینې دلته کې غاټه فولډر چې نشه داسې څنګه ته چې کوڅه ان پوسټ سار نه وای ټول به انداسې کوڅه بلا وای بلا څه وای چې بلا وای دلته لره بلا فولډر دغه فولډر کې دلته یو فولډر دغه فولډر چې دغه مو ټیک ټاک د پر ځانګړي اکسیدو پر انتخاب کړی فولډر د څلور 15 تصویرونه مو چې انتخاب کړ. د هر یوزر د ټیک مارک باندې علامه باندې کلیک کوئ. نو سم د سی به تاسو چې کوئ د ټول به سلیکټ کړئ. د څلور 15 مو سلیکټ کړل. د می 4 کلاس سلیکټ کړئ. اوس په دلته دغه تصویرونه شي اوس به لګ انتظار وکړئ. نو دغه یو اپلیکیشن دغه اپلیکیشن کې تاسو غواړئ چې کوم یو تاسو پریم ته انتخابوي مثلا په کوم پریم کې تاسو واخه شي. نو دا پوسټ زړه رقم ته علامه چې ویني په دغه علامه باندې چې کې تاسو کلیک وکړئ. په دندې 4 کله کلیک وکړئ. نو دلته به د خدای ډیر هغه ویني دغه چې تاسو هر یو تاسو په دغه کې چې کومه خواندر کوي کوم پریم خواندر کوي په کوم پریم کې تاسو تصویر هغه ویډیو خواندر کوي نه په هغه پریم کې جوړ کړئ. لکه دغه پریم نه یعنی په هر یو پریم کې چې کې د تاسو ویډیو انتخاب کړئ. لکه دا پریم شو داسې نورا پریمونه هم درته وښیم. ماخوذنه پریمونه به تاسو چې کې د انټرنیټ نه به چې را ډاونلوډ کوئ. دوه درې پریمونه چې دی دغه الیمینیشن چې دی دغه فعال وي او نور الیمینیشن چې دی هغه به تاسو ټول چې کې را ډاونلوډ کوئ د انټرنیټ په انټرنیټ په ان وي په انټرنیټ نه وروسته به چې کې دغه به چې کې دا به تاسو را ډاونلوډ کړئ. لکه مو چې ډاونلوډ کړئ په دغه کې ترانزیشن چې وای دا ځکه تاسو کوم رنګ کې وګورئ خړ بیک ګراوند کې وګورئ دغه چې د کیسه کې وینئ د موږ د تصویر به داسې لګ لخيريږي بیا به خپل خړبون کېږي یا به کوم تصویر چې تاسو دا رقم ته وغوښته او زه بیرته هغه رقم ته غواړم چې اکثر رقم ته مو وغوښته. نو رو بشه د کیسه علامه چې وینئ د ټیک مارک دغه د پلس علامه دا پلس علامه چې وای د څنګه ته د تصویر سره نو تاسو به بیرته په شاته نه شاتګ وکړئ بیک بشه. نو دغه یو هغه چې د انیمیشن د مو چې انتخاب کړئ. زه دې ته وښایم چې کوم یو ډاونلوډ شوی نه وي هغه دلته وینئ د خپل داسې داسې یو ټیک مارک نو سرویس دغه ټیک مارک علامه وینئ د کوم زه ته بګډم دغه ټیک مارک ودرکه ځنه نشانات ته بګډم دغه وینئ دغه نشانه چې تاسو وینئ په دغه نشانه سره تاسو پوهیږئ چې دغه چې دا کار نه کوي ولې کار نه کوي دا به انټرنیټ ان کوي تاسو به دغه را ډاونلوډ کړئ. نو مو دا 15 شپږ چې را ډاونلوډ کړی دی د انټرنیټ په ذریعہ سره تاسو به هم د همدې طریقې سره چې را ډاونلوډ یو د کیس ترانزیشن د ترانزیشن د چې کلیک وکړئ. نو دلته ډېر تصویرونه دي د تصویر کې چې تاسو سره کوم ته یو رنګ کې غوړی چې تاسو تصویر به سره کوم دا هم ډاونلوډ شوی نه دي. ځنه ډاونلوډ کړی مې دي او ځنه مې نه دي ډاونلوډ دا کلب څه دي چې دا ځنه د کلب والا نشان چې بده دا ځنه چې د کلب شوی دي او ځنه چې د نه د کلب شوی دا مې چې کې را ډاونلوډ کړی. تاسو به هم دې طریقې سره د انټرنیټ په ان کې د انټرنیټ په ذریعہ په دا اپلیکیشن ته باندې لوګین شئ لنه به او دا انیمیشن چې دا ټول به چې کې اپلیکیشن چې کې ځنه ته ډاونلوډ کړئ. نو راځو په دغه د کیزو میوزیک چې وینئ د ګالري سره په څنګ کې دا میوزیک په دا میوزیک باندې چې کې کلیک وکړئ. په دا میوزیک باندې چې کله کلیک وکړئ نو تاسو ته به ساوند راشي. دلته ساوند هغه زنګونه برشي هغه زنګونه چې تاسو یې لرئ په موبایل کې هم لرئ او دلته دغه اپلیکیشن هم زنګونه نه او لري د ځون سره خپل او دغه به چې کې را ډاونلوډ کوئ د انټرنیټ سره. نو دغه انیمیشن چې دی دا څه ټول مدرسه وکړئ
کومه یوه زبردست انیمیشن چې وي چې تاسو ته خوند درکوي نو هغه تاسو څه کوئ د زوم ته په هغه کې تاسو ویډیو جوړه کړئ. نو زه اوس څه دغه میوزیک چې کوم د مایس میوزیک دا هم دی چې دا په د ګیلري څخه د زنګ رقم ته نشان چې وینئ په دا باندې چې کلیک وکړئ نو دلته به چک کړئ دغه زنګونه دا زنګونه د دې پروګرام ځانګړي زنګونه دي دا به تاسو چک کړئ د انټرنیټ په ذریعه سره به تاسو دا را ډاونلوډ کړئ دا ډاونلوډ سب څنګه نشان چې وینئ دا ډاونلوډ چې کلیک وکړئ دا زنګونه ډاونلوډ خو دنه زه تیرې کومه یو د کلک یو دا لوکل دی دا لوکل نه د پوسټان نه دا وینئ په دغه لوکل نه دا چې کلیک وکړئ هغه زنګونه به درته راشي چې تاسو یې خپل موبایل کې لرئ لکه دغه کې هغه فولډر هم درته ښایي په کوم زنګیان لکه دغه شول دلته خپله داسې استعمالوي نو دلته لره زنګ دغه پوسټ څنګ کې د نشانې چې وینئ دغه فولډر کې مو دلته یو فولډر کې یو ځانګړی زنګ لرم دی جاوید امیرخیل نه هغه زنګ زه چک کوم ته انتخابوم دې نه هم تېرېږم د زنګ نوم ته انتخابوم نو دلته یو بل زنګ دی دا ورته انتخابوم د جاوید امیرخیل یو ځانګړی سندره ده دلته نو بل نو دغه کې د کیز بیخ کې جاوید امیرخیل دغه کیزه سندره وینئ دغه سندره د یوز د پکانس څنګه کې یوز علامه وینئ په دا یوز علامه باندې چې کلیک وکړئ دغه دا یوز علامه باندې چې کله کلیک وکړئ تاسو میوزیک چې شي دغه سندره سره اډ شي یعنی به جمع بشي دغه سندره سره به اوس دغه جاوید امیرخیل سندره چې کې غږیږي نو دا رقم ته ویډیو غوړم چې د پوس سار نه دغه دې اپلیکیشن کې نشان چې دغه وټر مارک دا وټرمارک هم ډیلیټ کوم ترڅو زما ویډیو لره هم ښایسته ولیدل شي د ټیک ټاک لپاره چې زه کوم جوړوم روبه شي د پوس هغه د غن ویني د پوس نشان ویني د وټرمارک علامه دا وټرمارک چې کې دا یو اعلان دا یو اډ ځان دی ویني د مو چې شته ورکاش کو دا غند به چک کلیک وکړئ تاسو به چک انټرنیټ په ان کې دا د انټرنیټ نه بغیر تاسو دا نشری مو کوله اندلته غدر کوي د ډاونلوډ تاسو بلور شئ زه یې انټرنیټ ان کوم انټرنیټ چار کله خلاص کې داس کې چک یعنی تاسو کولای شئ دا وټرمارک چک ډیلیټ کې خو دې ویډیو په کتلو سره اوس مې زه انټرنیټ ان کوم د انټرنیټ چک ان کوم اوس په دغه واچ د ویډیو یعنی د اعلان باندې چې یو کینسل د یو واچ د ویډیو په دا ویډیو باندې به چک کلیک وکړئ هر کله چې دا کلیک وکم نو اوس په تاسو لږ صبر وته وکړئ لږ څه به صبر ورته کوم ترڅو دغه انټرنیټ کار وکړي ترڅو دغه وټرمارک علامه چې د اپلیکیشن دغه شي ریموو شي نو زه لږ صبر ورته کوم ترڅو د وټرمارک علامه چې د اپلیکیشن دا چې کوم ریموو کوم نو انټرنیټ ان شوی دا انټرنیټ لږ سم کار نه کوي ترڅو لږ شی تر صبر ورته کوم ترڅو دغه وټرمارک چې کی ریموو شي دلته یو اعلان درکوي هغه اعلان یا ویډیو وي یا یو اعلان وي اپلیکیشن هغه دلته کلوز که خالي صرف ډایرکټ کوي تاسو دا وټرمارک علامه کی نو دغه نه دلته یو اعلان راغی دغه نه دا اعلان به چې د څنګه کې دا پوس کراس علامه ویني په دا کراس علامه باندې چې کلیک وکړئ د فیسبوک سره پوس هغه کراس علامه چې ویني دا کراس علامه باندې چې کلیک نو د وټرمارک علامه ولیدل چې ختم شو نو دا رقم ته وټرمارک علامه هم ختم کی یعنی دغه اپلیکیشن دی ویډیو نه څخه اوس غواړم دا نه وټرمارک علامه چې مخ ته ښکاره کېدله اوس مې وټرمارک علامه چې کړه ختم کړه نه ډیلیټ مکړه اوس غواړم چې دغه سندره چې کوم سیو کوم خپل موبایل ته نو تاسو بلور شئ دغه کیز دغه څنګه کې د کونج کې نشانه چې وینئ د سیو په دا سیو نشانه باندې به چې کلیک وکړئ په دا باندې چار کله کلیک وکړو اوس په تاسو لږ څه ته انتظار دلته ایچ ډي کې ډاونلوډ کړئ دغه زه په ایچ ډي کې ډاونلوډ کوم په دا ایچ ډي نه مې چې کلیک وکړو اوس ورته صبر کوم تاسو سندره هم پلی شي او ترڅنګ ډاونلوډ کول هم شروع شي نو د طریقې سره تاسو دغه ویډیو نو زه لږ څه صبر ورته کوم ترڅو دغه ویډیو چې شي را ډاونلوډ شي نو اوس به زه تاسو ته هم وښیم چې په ګیلري ته دغه ویډیو سره کوم لیدل کېږي ښایسته لیدل کېږي که نه نو اوس دغه ویډیو په کامیابۍ سره څه شوه د اپلیکیشن نه ډیلیټ شو زه اوس غواړم دغه نه ګیلري ته خپله ګیلري ته په ګیلري کې اوس دا سندره زه چې کوم پلی کوم یې ترڅو وګورم نو وینئ دا سندره مو په ګیلري کې پلی کړه او وټرمارک علامه نه لیدل کېږي نو سندره ډېره زبردست او مزیداره لیدل کېږي نو که ویډیو مو خوښ شي ویډیو سره لایک او چینل د سبسکرایب او ترڅنګ په آل آیکن باندې کلیک وکړئ ترڅو زما ویډیوګانې د هر څه نه مخکې تر تاسو در ورسیږي